مونږ ته دې لوګی کړله ځواني بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا خاورې دې کړه خپله زندګي انسانان ډیر دي ته مې ونه لیدې انسانیت یاره چېرته لاړې سلامونه مې ومنئ ملګرو باورجان یم د الاسلامي فاونډیشن کوهاټ نا امید دی چې روغ او جوړ او خوشحاله به یې او د ژوند په ښو ساعتونو کې به یې خلک وایي چې ژوند اور دی ژوند عذاب دی ژوند یوه لمبه ده خو هغه چا دپاره چې چا سره د ژوند سهولتونه نه وي همهغه اور کې دغه بابا هم سوځي چې د دې یو ماشوم دی هغه ډېر په سختو حالاتو کې دی ډېر سخت بیمار دی د پیسو د وجې د هغې علاج پاتې دی چې د پیسو د وجې د هغې علاج نه کیږي نو راځئ چې هغه ماشوم هم تاسو ته وښایم او هغه بابا نه هم څو پوښتنې وکړم بابا تاسو څنګه یې دا د بېوسۍ د وجې نه بیمار و بس کله کار به مې و کله به مې کار نه و بس چې څوره مې وس شوی دی وړه مې دی او بس بېوسي بد شی دی زندګي بابا مونږ ته دې لوګی کړله ځواني بابا بابا د دې ماشوم علاج چې کوم دی دا ممکن دی کیږي انشاءالله وبشي خو د مونږ ډېره بېوسي ده زندګي بابا یا ماته چې رایاسته تکلیفو تاسو څه کار کوئ په خپله باندې زه د ټټکي مزدور یم ټټکي مزدوري ښه داسې تاسو چا ډاکټر ته ښودلی دی چې هغوی تاسو ته ویلي وي چې یاره دا دې والا علاج چې کوم دی هغه ممکن دی کیږي وبشي خو لکه مونږ چې څوره وسه شوې ده وړه مو ده چې پیسې مو برابرې کړې دي ورته انشاءالله وړم دی او بس بېوسي م بد شی دی خاورې دې کړه خپله زندګي بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا مونږ ته دې او دا ماشوم چې کوم دی تر کومه وخته نه بیمار دی داسې حالاتو کې دی دا د 10 کلونه بیمار دی دا 10 کلونه همدغه شان و نه پهله ټیک ټاک و ښه و بس چې بیمار شو بس ورځ په ورځ به د علاج د وجې نه به پاتې کېدلو بس بیا یې پسې سخت شو ښه د ده به عمر څومره وي د عمر 16 سال دی 16 سال دی ښه مشران بچي مو شته د دې نه چې کوم دی غټ همدا مې مشر دی ښه همدغه مشر زوی دی دوستانو دا د دې مشر بچی دی تاسو ته د دې هم آل ښیم سمیع الله صاحب مونږ ته ویلي چې داسې یو کور دی هغه کې دغه شان ماشوم دی نو مونږ مخامي ټایم دی مونږ په دې مخامي ورته ځان راورسولو دا د بابا حال دی تاسو په خپله د دې خبرې هم واورئ او هغه ماشوم هم چې کوم دی په تاسو باندې ګورم نو راځئ چې هغه وګورو بابا مونږ ته دې لوګی کړله ځواني بابا خاورې دې کړه خپله زندګي دا د همهغه ماشوم حال و تاسو په خپله باندې هم وکته چې ډېر په بد حالات کې دی پته نشته چې دی اوده کېږي او که نه ځکه چې دی خو دا ورمیږ هم داسې غریب کوک شوی دی چې څه ووایو دی اوده کېږي ماما دا الله غوندې 20 منټ پورې خوبولی شي بس بیا اوچت شي اوچت مې که بیا کښېني بیا 20 منټ پورې څملي بیا 20 منټ بعد 10-15 منټ 20 منټ یې ده بس خوب وي بیا خو به تاسو هم د خوب نه وباسي د شپې به تاسو هم خوب نشي کولی یو نفر به دته بیدار ناست وي چې اواز کوي بس اوچتۍ به اواز کوي څملی وي ښه راځئ چې د دې ماشوم سره خبرې وکړو چې دی څه وایي دا خبرې کوی شي یا نشي کوی او ماما خو وایي چې دې علاج ممکن دی پېښور کې دوی ته یو ډاکټر ویلي هم دي چې د دوی علاج ممکن دی کیدی شي نو ولې نه چې موږ د یو داسې انسان مرسته وکړو د یو داسې انسان ته ژوند وروبخو دا هم یوه لویه اساسه ده یو لوی کار دی چې موږ داسې انسان مرسته وکړو بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا یا دا دنیا وفا نه کوي چا سره یو شنې سلوکړې شاګدا سره یو شنې سلوکړې شاګدا سره پاتې د نیمګړې ارماني بابا
خاورې دې کړه دا د دې ماشوم سره ناست یم د دې سره به هم خبرې کوم چې دې څنګه حال کې ژوند تېروي دې ته څومره تکلیف دی څنګه یې تاسو ښه یې تاسو ښه یې خبرې کوه که نه زما به خیال دوی خبرې نشي کوی بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا یا غواړم مغفرت دې د مولا نه تال اجي صاحب وایي چې دوی خبرې کوی شي خو اوس په موقع دا خبرې نه کوي نو تاسو د دې حال په خپله باندې ګورئ چې دې څنګه حال کې ژوند تېروي اجي صاحب وایي چې تقریبا دا 20 منټ خوب کوي تقریبا یو نفر به ورته خامخا چې کوم دی ویښ ناست وي بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا او دا بابا د کوم ځای اوسېدونکی دی دې نه به دا پوښتنه هم کوو بابا تاسو د دې ځای نوم څه دی چې څوک تاسو سره رابطه کول غواړي یا راتلل غواړي د دې حالات کتل غواړي نو هغه تاسو سره رابطه کولی شي د کوټ اوبلن کیمپ اوبلن د مجرو کیمپ کې افغانیانو کیمپ کې چې کوم دی دا اوسېږي دې بابا سره څوک مرسته کول غواړي د دې رابطې نمبر به دا تاسو ته په خپله باندې وایي بابا تاسو د رابطې نمبر څه دی 0334 دا نمبر تاسو یو ځل بیا هم ووایئ کیدای شي چې اکثر ملګري په دې کې ښخېږي 0334 نمبر و تاسو ته په سکرین باندې شو کېږي هم تاسو ته په سکرین باندې لیده هم شي دې سره هم تاسو رابطه کولی شئ او موږ نه هم د دې ډیټیل د دې پوره پته معلومولی شئ بابا یا هرا سخت نرمه دې زغملی وای تا په خوشحالۍ په ځان منلی وای تا په خوشحالۍ په ځان منلی وای نه دې واپې کړې خپېماني بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا